أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذه بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود آیت نمبر 9 دا په دې سورت کې څلورمه قصه ده. اوله قصه دلته د نوح علیه السلام او د هغه د قوم، بیا د هود علیه السلام او د هغه د قوم، درېیمه قصه د صالح علیه السلام او د هغه د قوم د سمودیانو. اوس څلورمه قصه ده د ابراهیم علیه السلام شروع کیږي. ابراهیم علیه السلام ابن آزر دا د عراق په مملکت کې او د موصل په ولایت کې یا په صوبه کې او د اور په خاریه کې، اور د دې خاریه و، عراق مملکت و، موصل هغه ضلع ولایت ولو، صوبه ولا او اور هغه خاریه ولا. دلته دا پیدا سوی ولو. الله تعالی رسالت نبوت دا ورکو، بیا خپل قوم ته دعوت و تبلیغ وکړو. بیا ادي وخت ظالم پاچا نمرود دی اور ته خطا کړ، هغې نه الله تعالی نجات ورکړو چې هغه قصه به په خپل جي کې راځي. بیا یې له عراق نه هجرت وکړو، کنعان ته لاړ، شام ته لاړ. کنعان کې یو څه وخت تیر کړو، بیا له کنعان نه لاړ دا نن سبا سي ترک ورته وایي، دلته یو ځای و هغې ته لاړ. بیا له ترک نه راغی فلسطین ته، الخلیل په نامه یو خاریه ده، الخلیل ته راغی. هغې ته الخلیل نوم هم دی ابراهیم علیه السلام له وجې نه اخلي. د ابراهیم علیه السلام صفت خلیل الله و. بیا له الخلیل نه له فلسطین نه مصر ته لاړ، له مصر نه بیرته کنعان ته راغی. دا د ابراهیم علیه السلام چې دا دوم ځل کنعان ته راغی، دا د دوم ځل بیان دلته کوي. په دغه وخت کې چې دی بیرته راغی او الله ده ته بچی ورکو، د دغه وخت بیان کوي. نو دې قصه ده چې ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نوازه و. اکثر به ویله میلمنه غیر روټۍ نه خوړله، وایي ډېر وخت ده ته میلمه و راغلی. بله ورځ 3 4 5 6 دومره کسان ښایسته ځوانان دا راغلو. نو دی دې میلمنو ته ډېر خوشحاله سو. میلمنو بیخي انتظار لا نه و کړی چې ده کباب شوی خوسی راوړ. هغوی به دا خوسی، چیلی یا ګډ پسه دا به داسې کو، دا به چې ذبحه به کو، دا ګېډه میډه هر څه به ځینې وایستل، نور به پاک سوتره کو، چمړه ممړه پوستکه به ځینې وایستل او په تنور غوندې د سکنده وه، په دې کې به اور بل کو چې هغه به ښه ګرمه سوه. دا چیلی به راواخیستل، چیلی، خوسی، وری، دا به ثابت په دې کنده کې داسې ځوړند کو او برسیره به سر پې پټ کو، په سر به یې اور ورته واچول. دوی ته به ټیم معلومېدو چې یوه ګنټه دومره ګنټه ټیم کې به چې لوڅ به کو، هغه به ټول ورید سوی و، ټول به کباب و. دغسې کباب خوسی راول د میلمنو مخې ته یې کېښودل. هسې د میلمنو مخې ته کېښو که ګوري میلمانه خوراک نه کوي. ابراهیم علیه السلام په زړه کې د ویرې احساس وکړو چې دا هسې نه دي ما دشمنان یې. پخوا وختو کې چې به کوم کس له کوم کور نه غلا کوله یا به چا د قتل اراده درلوده، بیا به په هغه کور کې خوراک نه کول. وایي چې موږ له دې خلکو سره په اصطلاح آب و نمک نه سو. که آب و نمک سو او نمک سو، بیا به له هغې نه
غلام نه کوله او وژنه به هم قتل به هم نه کول. پخواني غله سیولم غیرتي غله ول، نن سبا خو غلم بې غیرته وي. د شپې روټۍ هم ورسره وخوري او شپه هم پې باندې وکړي، د شپې بیا راولاړ سي غلا کوي، یا بل وخت یا بل وخت یا بل وخت. هغوی به کوم کور کې خوراک څښاک وکړو له هغې چې بیا غلا نه کوله. ابراهیم علیه السلام چې ولیدل چې دوی لاس د روټۍ ته لاس نه وړي، په زړه کې ځینې ووېرېدل چې داسې نه دښمني اراده به لري. په دې کې هغه ملایکه پې پوه شول، خو مېلمانونه ول ملایکه ول. هغه ورته ویل ته یارېږه موږ ملایکه یو ځکه خوراک نه کوو، داسې نه ده چې موږ څه بله اراده لرو. ابراهیم علیه السلام بیرته مطمئن سو او موږ وایي ځکه راغلي یو قوم لوط چې هغه لوط د سدوم کې چې د هغه به خپله قصه راسي، فلسطین په سدوم ښاریه کې خلکو ته دعوت و تبلیغ کول او هغو د فاحش و ناروا عملونه کول. نو وایي موږ هغه قوم ته رالیږل سوي یو چې هغه قوم تباه کړو، هغه هلاک کړو. موږ ځکه خوراک نه کوو، موږ ملایکه یو دی الله تعالی. ابراهیم علیه السلام چې کله اطمینان و سکون راغی، بیا یې له دوی سره مجلس شروع کو، بحث یې شروع کو په حق د لوط علیه السلام. په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام بیبي ولاړه وه، هغې خدمت کول. ابراهیم علیه السلام وایي دغه وخت کې د 100 کلو ولو یا 98 کلو او ښځې د 90 کلو یا د 80 کلونه وه. نو دې ملایکه و خوشخبري ورکړه چې الله به تا ته بچی درکړي. هغه ولاړه وه خدمت یې کول، هغه په خندا سوه چې ما به څنګه بچی پیدا کېږي، زه دا د بوډۍ زنانه یم او دا خاوند مې بوډا ده، نو دا به څنګه ما ته الله بچی راکوي. ملایکه ورته ویل وایي ته د الله په فیصله او په امر کې تعجب کوې، د الله تعالی په تاسې رحمتونه دي، په تاسې برکات دي، په تاسې اهل بیت باندې، او الله تعالی ډېر ستایل سوی او ډېر د لوی ذات ده. د الله چې څوک حمد و ثنا ووایي، د الله شکر چې څوک ادا کوي، الله بیا په داسې بندګانو خصوصي انعامات کوي. په تیر عمر په تیر وخت هم الله تعالی په دې خپل انعام کوي. تاسې د الله حمد و ثنا شکر ویلی، الله به اوس تاسې ته بدله درکوي. داسې چل سو. الله تعالی فرمایي ولقد جاءت او یقینا راغلل رسولنا د موږ استازي، رسول جمع د رسول، رسول استازي ته وایي. د موږ استازي راغلو ابراهیم علیه السلام لره بالبشرا په خوشخبري باندې، خوشخبري د بچي، خوشخبري د ولد. قالو وویل د ملایکو سلاما مونږ په تا باندې سلام وایو. سلاما دا مفعول مطلق ده لپاره د فعل محذوفه. سلمت سلاما، مونږ سلمنا سلاما، مونږ سلام وایو په تا باندې په سلام ویلو سره. قال ابراهیم علیه السلام ویل سلام علیکم. سلام دا مبتدا ده، خبر محذوف ده، سلام دی په تاسو باندې. فما لبث نو انتظار ونکو دی ابراهیم علیه السلام ان جاء داسې دراتلل وکړو بعجل په یو خوسي باندې، حنیزن حنیز، حنیز په معنا د محنوز، دا هغه سکنده کې پوخ کې په کډي کې پوخ کې ترون ټول ورته ګرم کې سیخه ګرم سي، بیا خوسی چیلی اوزه دا ثابته پکې پخه کې دې ته حنیز وایي. راتللی و کې په خوسي باندې حنیزن چې هغه کباب شوی و، ورید سوی و، کباب شده. فلما رأى کله چې خوسی په میدان کې کېښودل د میلمنو مخې ته، نو کله چې ولیدل رأى ولیدل ابراهیم علیه السلام ایدیهم د دې لاسونه لا تصلو چې دا وصول نه کوي، دا نه رسیږي. وقتی که دید دستایشان را لا تصلو کی نمی رسد، ی وصول نمی کند الیه دی خوسی لره. نکرهم دی ناشنا و بلل، نکره ینکرو نکارتن یو شی ناشنا بلل، نادر بلل، نابلد بلل. نکرهم ایشان را ناشناس پسند کرد که مردم ناشنا است، نابلد است، اراده غلط داره. و اوجس یوجس ایجاس په معنا دی پټول او پټیکو، منهم لدوینا خیفتن و اوجس احس احساسی کو پزړه کې پټ، منهم لدوینا خیفتن ویره پزړه کې لدوینا احساس دی ویری وکو چې دا دشمنان نه ماته به اراده دی قتل لري. قالو ملائکه په باندې پوه شول چې دا لموږ نه ویریدو، دا موږ چې خوراک نه کوو، لموږ نه احساس دی ویری وکو. قالو ملائکه ورته لا تخف ما یریږه، انا یقینا موږ سیو ارسلنا موږ را لېږل شوي یو، موږ د الله تعالی رسولان یو، د الله تعالی ملایکه یو. الی قوم لوط، دا قوم د لوط ته موږ ځکه خوراک نه کوو، ته دا ویره مه لرې چې موږ به تا ته کومه غلطه اراده لرو. وامرأته قائمة او د ده بیبي سوه د ابراهیم علیه السلام، دا ساره بیبي نومې ده.
ساره او د د تر لور ولا او دا اول زنانه و بلکې اول بشر وسی په دې ایمان راوړی و په ابراهیم علیه السلام باندې دوه کسو اول ایمان راوړ یو د د بیبي او یو د تر زوی لوط علیه السلام چې وروسته به ذکر رام سي داسې په عراق کې په اور په موصل ښاریه کې بابل ښاریه کې دعوت و تبلیغ شروع صرف د دوه کسانو ایمان پرې راوړ نورو پې باندې ایمان رانه و وامرأته او د بیبي ساره بیبي قائمة هغه ولاړه وه فضحکت هغې وخندل هغې ولې وخندل په دې کې بعضې علما وایي هغه د ابراهیم علیه السلام ویرې ته وخندل چې وګوره درې څلور میلمانه راغلي دی جنې یریږي ابراهیم علیه السلام وایي ډېر مضبوط سړی و ډېر قوي سړی ولو او بل په خپل کور کلي کې و په خپل کور کلي کې خو څوک په رڼا ورځ له چانه نه یریږي یا وایي دا بیبي یې وخندل فضحکت وی خندل دې ته وخندل چې کله چې ابراهیم ویرېدو دا بیبي هم ویرېده هغه د پردې شاته ولاړه وه حالاتو ته یې کتل دا بیبي هم په ویره کې سوه چې دا رښتیا هم څه دشمنان نه وي خو چې کله هغه وویل چې موږ ملایکه یو قوم لوط ته رالېږل شوي یو ابراهیم علیه السلام خوشحاله سو بیبي هم د پردې شاته وخندل چې ځه لانجه خو ختمه سوه دا خلک خطري نه دي دا دویمه وجه فرا یو عالم د دې لغتو هغه وایي نه دلته تقدیم و تاخیر ده فبشرناها فضحکت وای موږ دا بیبي ته خوشخبري ورکړه په بچي باندې فضحکت بیا دې وخندل نو دا بشرنا مخکې ده دا ضحکت څه ده دا وروسته ده وای تقدیم و تاخیر ده هغه داسې وای وامرأته قائمة او دا د زوجه سي وه هغه ولاړه وه د میلمنو خدمت ته یا ولاړه وه دا حالاتو ته کتل نو هغه ولاړه وه فبشرناها باسحاق موږ بیبي ته خوشخبري ورکړه په اسحاق باندې چې کلم خوشخبري ورکړه فضحکت دې وخندل له خوشحالي نه وخندل فبشرناها موږ خوشخبري ورکړه دې لره باسحاق په اسحاق علیه السلام چې دا به د تا بچی وي ومن وراء اسحاق او له اسحاق نه وروسته یعقوب د یعقوب خوشخبري مو ورکړه بیا به د اسحاق بچی یې پسې چې یعقوب د لمسي خوشخبري مو ورکړه د بچي او د لمسي د دواړو قالت هغې ساره بیبي وویل د ابراهیم علیه السلام بیبي ویل یا ویلتا ای تعجب زما ویل اصلا هلاکت ته وایي یا ویلتا ای هلاکت زما فصل کې ویلتی و بیا هغه یاد متکلم هغه په الف بدله سوه یا ویلتا سو ای هلاکت زما دا د موږ تاسې خلک هم وایي د موږ تاسې زنانه هم وایي مثال اوس که یوه بوډۍ زنانه وي هغې ته داسې خوشخبري راسي یا یو مال دولت راسي یا یو بل وسي دا وایي زه دې خاورې سم نو دغسې یو خبر وکړي چې په دې عمر به ماته الله بچی راکوي یا که مثال ورته وایي چې داسې به کوري داسې به ژوند داسې به زندګي دا وایي زه دې خاورې سمه مام دیگه خاک به سر ما دیگه که دی وقتی تو میشه دا اصلا د تعجب معنا ورکوي چې څوک یو خبرې ته متعجب وکړي قالت ویل دی بیبي یا ویلتا ای دی ما تعجب االیدو آیا زه به بچی زیږوم االیدو ولده یلدو ولادتن بچی زیږول آیا زه به بچی زیږوم او حال دا وانا عجوز او زه بوډۍ یم عاجز یم کمزور یم بېوسه یم وهذا بعلی او دا زما خاوند دی بعل جمعی بعول راځي دا خاوند ته وایي او دا د ما خاوند دی شیخا دا هم بوډا دی شیخ کبیر دی ان هذا یقینا دا خوش خبری په دغه تیر عمر زما په تیر عمر د خاوند کې لشیء عجیب دا خو ناشنا شی ده ناشنا خبر ده قالو ملائکه ورته ویل اتعجبین من امر الله ته تعجب کوي د الله له فیصلې نه د الله له امر نه الله امر کړی ده اوس ته تعجب کوي چې ما ته به څنګه بچی پیدا کېږي رحمت الله د الله تعالی رحمتونه دي د الله رحمت ده و برکاته د الله تعالی له طرف نه برکات خیر ده علیکم په تاسو باندې ابراهیم علیه السلام بیبي و دا ټول اهل البیت ای اهل بیت ای خاندان د ابراهیم انه یقینا د الله تعالی څخه حمید محمود حمید وزن د فعیل په معنا د مفعول هغه ذات ته وایي چې دغه ستاینه سوي دغه ستایل سوي دا الله تعالی څخه ستایل شوی ده مجید صاحب د لویی ده مجید وزن د فعیل ده لمجدا یمجد مجدا لویی ته وایي فهو ماجد و مجید هغه صاحب د لویی ده الله تعالی ستایل سوی ذات ده
او الله تعالی خاوند لوی ده او دا لوی ذات یا هغه ذات چې هغه د ثنا او د صفت مستحق ته چې د هغه ستاینه وکړې هغه بیا په تا باندې انعام کوي یو خو بخیل وي بخیل سره چې ته څومره ثنا او صفت وایې د ده درته خیال هم نه وي خو الله داسې نه ده هغه محمود ذات ده هغه د لویي خاوند ده یا هغه چې څوک حمد و ثنا عبادت اطاعت کوي هغه بیا په احسان کوي په تاسې خو د الله تعالی ډېر رحمتونه دي ای د ابراهیم خاندانه تاسې په دې کې تعجب مه کوئ چې په دې عمر به الله تا ته بچی درکوي دا د الله امر در راغلی ده له دې آیاتونو نه معلوم سو چې اول چې څوک له چا سره مخ کېږي باید په سلام مخکې سي دا د ملایکه هم وویل سلاما ابراهیم علیه السلام ویل سلام علیکم سلام به اچوي بل انتظار یې لا نه و کړی میلمنو ته یو کباب شوی خو سی راوړ له دې نه د میلمه اکرام د میلمه اعزاز او تکریم دا معلومیږي چې د میلمه باید سړی اکرام وکړي احترام یې وکړي د هغو سره وضعیت وکړي په حدیث شریف کې په همدې باندې ډېر ترغیب راغلی وایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه وایي که څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري هغه د خپل میلمه اکرام وکړي ښه له دې نه دا معلوم سو چې څوک د الله تعالی سره تعلق جوړ کړي د هغه بندګي اطاعت کوي نو الله تعالی به په تیر عمر په آخر وخت کې په داسې حالاتو کې چې ده به تمش کېدلي الله به په ده باندې انعام و احسان وکړي لکه مثال بندي به وي تمه بېش کېدلې وي الله به دی له جیل و له بند نه راخلاص کړي ناروغي به وي تمه بېش کېدلې وي الله به ده ته صحت عافیت نصیب کړي فقر و مسکنت غربت به وي تمه بېش کېدلې وي خو الله به په ده باندې احسان وکړي فراخي وسعت مال دولت دا به ورکړي له اولاد له بچي نه به یې تمش کېدلې وي الله تعالی به اولاد بچیان دا ورکړي نو له الله نه باید سړی تمه ونش کوي په هر وخت کې باید سړی الله ته دعا وکړي له الله نه یې وغواړي الله په خپلو بندګانو باندې په هر وخت کې که د ده په نزد باندې بلکل اسباب نه وي برابر الله تعالی به ورته اسباب برابر کړي الله به په ده باندې انعام و احسان وکړي همدې چې پورې بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر قبول و منظور کې که څه نقصان و زیادت شوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي په قرآن باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کې ظاهري باطني ټول بیماریو ته صحت عافیت نصیب کې په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي بندیان د اهل اسلام یا الله په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې یا الله د دې په راتلو سره د دې خپلوان دوستان ملګري انډیوالان خوشحاله کړي د مجاهدینو د اسلام حافظ ناصر مددگار سه مسافرین د اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې یا الله چا څه قسم حاجت وي یا الله تا ته معلومیږي له خپلو خزانو د موږ حاجتونه پوره کړي یا الله د موږ کاروبار کې خیر و برکت واچوي د موږ مشران په حق باندې ثابت ولري څوک چې تا دین خدمت کوي هر چیرته وي هر څوک وي په هر عنوان په هر صنف په هر قسم سره وي یا الله ته حافظ ناصر مددگار سي وصلی الله تعالی علی خیر